السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه وروره؟ خیر. زکات خیرات چې چا څه د وسه کېږي را سره امداد وکړئ. مړه ته دې باډۍ ته وګوره مسلمانه، دا اتي عمره باډي دی. ته دې امیر صاحب ته وګوره، ته د نم نه شرمېږې. د خدای بنده په کمزوري وجود باندې دا دی لګیا دی، خپلو بچو له 2 ټیمه لاله مزدوري کوي او ستا د اتي عمره باډي ده او په دې کې سوال کوي چې لش لوپۍ راکړه او لش لوپۍ را. ستاسو د خولې په سوال راوړېدلي دي. دا تاسو د دې یو قسم د روزګار شروع کړی دی. زه چېرته خپله مزدوري کوه، خدای دې غر نه کړی که غټ سړی مزدوري کوه، خلک په مزدورۍ باندې ښه ښکاري، په سوال باندې خلک ښه نه ښکاري. ځه ورک شه. له دې کره کره کوه ما وستا سستانه خو مې نه دي غوښتي. ته به وایې که تا داسې ما د پنجهزارې په جیب کې کېښود چې ته داسې اوچتېږي. د کور نه کار راغلی که تا له ولې هلکه ځه بیا ګوره که درګوش ومنه نو برید دله په دې کړنډۍ باندې اړ کومه ته راګوشه چې دا مازغه د له ځایه زه راولم او که نه. زه در کوم خیر ده، زه در کوم وایې دا جي تم ګناه نشته. دا درېیم دی که څلورم کس دی. خیر تاسو سره ماتې شته دی؟ ما سره خو دا یو لوډ دی. زه خو دغه اوس راووتم امیر صاحب نه بس اوس دغه لومړی دلته راته و. نو دا به اوس څه کوو؟ دا نه ته خفه کېږم، زه دې بازار ته ورځم، دا لوډ پاتوم دې کې د له روغ 50 در کوم. ښه ته دې استاد یو 2 بلاکه ورکړه، زه په منډه راځم. ښه ته د سره لږ ټکه ټوکه وکړه. زر راځه. زر راځم. ښه عادي کوه، مونږ خو به تا ته نه یو ناست مړه. یا خدایه پاکه هغه د کار سړی رانه بوته دی، راته ته جانګړی پرېښوده. ته راکړه یو لسه ته بلاکه زر زر راکړه شابکه او دا مساله هم لږه نرموه مړه. دا تیاره مساله زر راوړه ورشه او یو 20 بلاک دلته کې راوړه او د یو 15 ګاډو پینټ هم واړه زر کوه شابه. هغه د کار سړی رانه بوتلو مړه شیخه مسې څه کوي خو هلکه سوالګری دی پرېږده و چې ځي که نه نو. ګیل کار نه دی صوفي جانه، د خرکار سره کار کوي. د خدای ظالمه دا ته چې بیټې یم سپین ګیرې دا ته د خرکار سره لګې. د خدای نیکبخته 10 روپۍ به راکړي. ملا دې راله په دې بلاکونو ماته کړه. اوس خدایه زر یې راولي وجني مې دا ګیل کار مې اوس وجي. مړه ته په حقه باندې سوال کې ستا دا سر د کار نه دی، ته د کار پرزه نه یې، هغه د کار سړی دې رانه بوتلو. اوس هلکه بلاک راکړه زر کوه شابه. خدای دې تباه مه که څه کې دا قوغه را باندې راکړې که جوجه. استاذه زه دې کلي کې داسې لنډی شان چکر وامه که نه نو که صوفي جان رالې ورته ووایو هغه واپس راځي. ښه زه یو 10 منټه کې زر راکړم. هغلته ورشه هغه پینټ واړو شابه. ظالمه ګورې په دې کرنډۍ دې نیمومه دا سر دله 2 کومه د هغه د راتلو پورې قدم وانخلې. ما له به دا مسالې څوک راکوي چې تم راله لاړ شي او هغه هم راله تلی دی. دقلته کې کښېنه د هغه د راتلو پورې.
یا الله ستا لاک لاک شکر دی خدایه چې دا رالی دا 85 به زه په تعویض کې بندوم او دې غاړې ته یې اچوم خو چا دی نه ورکړي. السلام علیکم. وعلیکم سلام وعلیکم سلام. یاره خو داسې د کوپر داسې بازار دی چې په ټول بازار کې وګرځېدمه یو د 500 لوټ شا قدرې مات کړ. دا داسې د خدای چې د روپۍ غرض یې پکې نه وي والله کو ته دا لوټ مات کړي. یار اور مې دی ته خفه نه شي او بس لوټ شا مات نه کو نه یار زه اوس څه وکړم کو تاسو ماتې خو بس 85 نه سلګونی ته مړه واله. شیخه د دې نه خو د دې استاد هغه بېعزتي ښه وه چې وخت یې مې وسکلې ویسته پاټې یې موتی وي د خدای نه یک وخت څه ګناه مې کړې وه چې تا د هغې سزا ماله راکړه. که ما ته داسې پته وی چې دا 500 به ته واپس راوړې والله سیکڼ به هم زه دلته کې نه بیا ولاړ ما. یار ورانو زما غلطي ته اوس ولې خفه کېږي یار ته خیرې ونه کې مړه نو چې لوټ نه ماتې نو ما څه کړه ما خو دا زړه مې وچاود مسلمانه په خو ګیل کار نه دی خو هر کار دی د خدای بنده هم بیا دې پرالې چوري چوري کړم مړه. ته سبا راشه خیر زه به دله د کور نه روغ 85 به دلته ما څه پروتي او سبا به دله 60 روپۍ به دله درکړم ځه مړه سبا نه چې انمسو کړوسو ته به مې هم زه نصیحت وکړم چې په دې دروشل باندې چېرته قدم کېنهدی ما سره د سبا غم دی ظالمه. خیرې راته ونه کې روکي نو سبا راشه که نه زه به دله خیر دی مړه. شیخ ستا د جب نه پیسې ایستل چې دي د اوسپنو نینې چیچیل دي د خدای